او د اسلام ډیری نیوکې کوونکي دوی د قرآن د سورت توبې 9 سورت 5 نمبر مشهور آیت را نقلوي، کوم چې وایي هر چیرته مو چې کافر وموند هغه ووژنئ. او هارون شوري په خپل کتاب د فتوو نړۍ کې همدا آیت نقلوي او هغه حواله ورکوي چې قرآن په سورت توبه 9 سورت 5 نمبر آیت کې وایي هر چیرته مو چې کافر وموند په قوس کې هندو لیکي هغه ووژنئ. او کله چې تاسو قرآن خلاص کړئ سورت توبه 9 سورت 5 آیت کې کله چې تاسو یې ژباړه ولولئ نو قرآن واقعا وایي چې هر چیرته مو چې کافر وموند ویې وژنئ. خو دا له متن او شالید څخه بهر خبره ده. د دې شالید د پوهېدو لپاره تاسو د سورت توبې 9 سورت د لومړي آیت څخه پیل وکړئ. د مسلمانانو او د مکې د مشرکانو ترمنځ د سولې یو تړون و. دا د سولې تړون د مکې د مشرکانو لخوا په یو اړخیز توګه مات شو تر هغه وخته چې الله سبحانه وتعالی 5 نمبر آیت ته رسیږي. هغه د مکې مشرکانو ته یو وروستی خبرداری ورکوي په 4 میاشتو کې خپل حالت سم کړئ، کني نو دا د جنگ اعلان دی. او د جنگ په ډګر کې کله چې دښمن راځي، کله چې هغوی تاسو وژلو ته راځي، کله چې هغوی پر تاسو د برید لپاره راځي، د جنگ په ډګر کې کله چې کافران راځي نو هغوی ووژنئ، مه ویریږئ، هغوی ووژنئ. او د جنگ په هر کمین او تکتیک کې هغوی ته په څار کې کینئ. دا د قرآن هغه آیت دی چې د جنگ د ډګر په اړه خبرې کوي. کله چې دښمنان تړون مات کړي او کله چې هغوی د جنگ ډګر ته ستاسو د جنگ لپاره راشي مه ویریږئ، بیرته ورسره وجنګیږئ. او دا یو عادي کار دی. د پوځ هر جنرال د خپلو سرتیرو د روحیې د لوړولو لپاره هغه به نه تښتي، هغه به وایي کله چې دښمنان راشي تاسو ورسره وجنګیږئ. دا هغه څه دی چې قرآن یې وایي. دا د جنگ د ډګر آیات دی. دا له خپل شالید څخه بهر ایستل شوی دی. او هارون شوري د 5 نمبر آیات تر نقلولو وروسته مستقیم 9 نمبر آیات ته ټوپ وهي. تاسو پوهیږئ ولې؟ ځکه چې 4 نمبر آیات د هغه د دې ناروغۍ ځواب لري. د 9 سورت 4 نمبر آیات وایي که کافران، که دښمنان، که منکران، که هغوی سوله وغواړي، که هغوی پناه وغواړي نو یوازې پناه مه ورکوئ بلکې هغوی یو امن ځای ته هم ورسوئ. که دښمن، که کافران، که هغوی پناه وغواړي، که سوله وغواړي نو یوازې پناه مه ورکوئ، هغوی یو امن ځای ته ورسوئ تر څو هغوی د الله کلام واوري. نن ورځ د پوځ کوم جنرال دا خبره کوي؟ تر ټولو زیات موږ سرتیرو ته وایو چې که دښمن سوله غواړي پرېږدئ چې لاړ شي. دلته قرآن وایي هغوی مه پرېږدئ بلکې په خپل حفاظت کې یو امن ځای ته ورسوئ. او د قرآن نږدې ټول آیاتونه هر کله چې د جنگ په ډګر کې د جګړې په اړه خبرې کوي نو سمدستي بل آیات وایي چې سوله غوره ده. تاسو د قرآن هر آیات چې راواخلئ کله چې د دښمن په وړاندې د جنگ په ډګر کې د جګړې خبره کوي نو سمدستي د هغې وروسته آیات وایي چې سوله غوره ده. حتی دا آیت هم وایي چې که دښمن سوله وغواړي هغوی ته سوله ورکړئ. قرآن خورا روښانه او څرګند دی. هغه آیات چې د پروګرام په پیل کې د قاري صاحب لخوا تلاوت شو د سورت مایدې 5 سورت 22 نمبر آیت وایي چې که یو انسان بل انسان ووژلو پرته له دې چې هغه د چا د قتل په بدله کې وي یا په ځمکه کې د فساد د خپرولو له امله وي نو داسې ده لکه هغه چې ټول انسانیت وژلی وي. او که چا یو انسان وژغورو نو داسې ده لکه چې ټول انسانیت یې ژغورلی وي. دلته قرآن وایي که هغه مسلمان وي او که غیر مسلمان، هر انسان چې بل انسان وژني که مسلمان وي که غیر مسلمان پرته له فساد په ځمکه کې د فساد د خپرولو یا د قتل له قصاص څخه نو داسې ده لکه هغه چې ټول انسانیت وژلی وي. او که چا یو انسان وژغورو که هغه مسلمان وي او که غیر مسلمان نو داسې ده لکه هغه چې ټول انسانیت ژغورلی یا بچ کړی وي. د قرآن دا یو آیت یوازې د دې ثابتولو لپاره کافي دی چې اسلام د هر بې ګناه انسان د وژلو مخالف دی، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان. په نړۍ کې هیڅ داسې بل مذهبي کتاب نشته چې دا خبره وکړي چې که تاسو یو انسان ووژنئ تاسو ټول انسانیت وژلی دی، او که تاسو یو انسان وژغورئ تاسو ټول انسانیت ژغورلی دی. اسلام داسې واضح او څرګند دی. د هر بې ګناه انسان وژل په پوره توګه حرام او منع دي. او زما یاد دی په ممبئی کې په 2006 کال کې ما په دې موضوع وینا کړې وه چې آیا ترهګري د مسلمانانو انحصار دی؟ دا بیخي یوه جلا موضوع ده
او دا کار سمدستي په ممبئی کې د اورګاډي د بمي چاودنو وروسته وشو او په ممبئی کې حالات خورا ترنګلي یعنی خړ پړ و. دلته پولیسو ماته وویل چې تاسو ولې مسلمانانو ته د پوهولو لپاره وینا نه کوئ او مسلمانانو ماته ویل چې تاسو ولې پولیس ته د پوهولو لپاره وینا نه کوئ. ځکه زه په هغه وخت کې د یو توپان په منځ کې ولاړم. په داسې حساس حالت کې ما په دې موضوع وینا کړې وه چې آیا ترهګري د مسلمانانو انحصار دی او ما خپل نظرونه څرګند کړل او د پوښتنو او ځوابونو په وخت کې یو هندو راغی او ویې ویل چې که زه د یو مسلمان په ځای وای تاسو پوهیږئ چې په ګجرات کې زرګونه ماشومان ووژل شول، د زرګونو مسلمانو ښځو عزتونه لوټ شول او وروسته بیا په ممبئی کې بمي چاودنه وشوه چې له 180 څخه زیات خلک پکې ووژل شول او په اخبارونو کې راغلي و چې د دې چاودنې تر شا د مسلمانانو لاس دی. نو د پوښتنو او ځوابونو په وخت کې دا هندو پاڅېد او ویې ویل چې که زه د مسلمان په ځای وای او که زرګونه مسلمانان وژل شوي وای او د زرګونو ښځو عزتونه لوټ شوي وای نو ما به همدا کار کړی وای. ما به په ممبئی کې بمي چاودنه کړې وای او ټولو خلکو چکچکې وکړې. ما ورته وویل چې دا ستاسو چلند د یو عادي انسان غوندې دی، دا یو غبرګون دی. زرګونه مسلمانان وژل شوي او د زرګونو مسلمانو ښځو عزتونه لوټ شوي دي، خو زه دا کار نشم کولی. زه د یو مسلمان په توګه دا کار نشم کولی ځکه چې زما قرآن په قرآن کې وروستی او حتمی حکم ماته د هیڅ بېګناه انسان د وژلو اجازه نه راکوي. کله که ځینو هندوانو په ګجرات کې ظلم کړی وي دا ماته اجازه نه راکوي چې په ممبئی کې نور هندوان ووژنم. دا په اسلام کې منع دي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله